سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې نوې ټمپلیټ مې دوه دانې درته راوړي ملګرو، او په پوره ډاډ سره درته وایم چې د مخکینیو ټمپلیټو نه به ښایسته وي ملګرو. نو ملګرو د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم، که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي، او همدارنګه د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږه که یو ویډیو در سره لایک کړئ. ملګرو را به شئ زه اول تاسو دغه ټمپلیټ ښیم ملګرو. مثلا یو دغه ټمپلیټ دی ملګرو، په دې کې زیات مصرف شوی دی، پوه شوئ ملګرو، ځکه چې په دې کې زیاتې ټمپلیټې نورې کارول کېدي. همدارنګه لکه دغه دوه زړونه شو چې دلته هم کارول شوي، دلته هم کارول شوي. همدارنګه دغه آپشن شو ملګرو، او همدارنګه دغه آپشن شو، او همدارنګه دغه یوه لوګو شوه، او دغه هم در سره شو ملګرو، او شاته نورې دوه ټمپلیټې لګېدلې ملګرو، او د غاړې ته هم یو سپین ټمپلیټ لګېدلی ملګرو. لکه څنګه چې تاسو دا کتلی شئ، یا هم ملګرو دغه یو کتلی شئ چې ډېر ښایسته وایرل ټمپلیټ دی ملګرو. نو ملګرو څنګه کولی شو چې دغه ټمپلیټ جوړ کړو؟ دا ما تیارې درته جوړې کړي، تاسو صرف خپل عکسونه پرې ولګوئ. راځئ ویډیو کې طریقه درته ښیم. نو ملګرو را به شئ خپل انشاټ به راخلاص کړئ، چې کله مو انشاټ هم راخلاص کړو، نو ما هم تاسو ته په خپل ټلیګرام چینل کې دوه ټمپلیټې اچولي دي. کولی شئ هغه دوه ټمپلیټې هغه د ټلیګرام چینل چې دی تاسو مو به زموږ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پیدا کړئ، همدارنګه د واتساپ چینل لینک. نو را به شئ اتوماتیک به انشاټ راخلاص کوو، په دغه ویډیو باندې به کلیک کړئ چې کله مو ټمپلیټ انسټال کړئ. بیا راشئ په دا نیو باندې کلیک کړئ، چې کله په نیو باندې کلیک کړئ ملګرو، دلته به ملګرو زه په یوه ټمپلیټ کې درته د ویډیو هغه طریقه ښیم چې څنګه جوړولی شو. نور ټولو ټمپلیټو طریقه همدغه رقم ته را به شئ ملګرو، اتوماتیک به په ټمپلیټ باندې کلیک کړئ. چې کله په ټمپلیټ باندې کلیک کړم ملګرو، زه مثلا دغه ټمپلیټ دی ملګرو، چې کله په ټمپلیټ باندې کلیک کړئ دلته به راشئ خپل یو عکس به ورته انتخاب کړئ. را به شئ دغه لاندې ملګرو سټیکر ته به راشئ، یا هم فیف ته به راشئ ملګرو. دغلته سټیکر ته چې بیا راغلی ملګرو، په دغه ګالري آپشن باندې به کلیک کړئ، او دلته به خپل یو عکس ورته انتخاب کړئ ملګرو. مثلا ما سره دغه عکسونه دي ملګرو، زه غواړم دې کې یو عکس ورته انتخاب کړم. مثلا زه راځم دغه عکس ورته انتخابوم، خو ملګرو باید د عکس بیکګراونډ چې دی ملګرو باید کټ وي ملګرو، بیکګراونډ یې باید کټ وي. نو بیا به راشئ ملګرو، دا به دغسې کېږدئ د غاړې ته ملګرو. چې کله مو کېښوده ملګرو، بیا به راشئ په دا ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ. چې کله مو ټیک مار علامه باندې کلیک را به شئ په دغه آپشن باندې به کلیک کړئ، دلته به دا ویډیو اینډ ووهئ. چې کله مو ویډیو اینډ ووهه ملګرو، دلته به راشئ په دا ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ ملګرو، دلته تاسو اوس کتلی شئ ملګرو، دلته اوس راشئ ملګرو په دغه آیډیو باندې به کلیک کړئ، دلته به راشئ په دا موزیک باندې به کلیک کړئ. دلته ملګرو په مای موزیک کې تاسو کولی شئ خپل موزیک نه یو موزیک راواخلئ. همدارنګه په دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې له یوې ویډیو نه موزیک راواخلئ. مثلا زه راځم له همدغه ویډیو نه یو موزیک راخلم، په دا ټیک مار باندې کلیک کوم، دلته ګورئ ملګرو ما موزیک راواخیستو. اوس به راشئ ملګرو په دغه ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ. اوس به راشئ بیا په دا ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ ملګرو. په دغه ځای کې تاسو کولی شئ د ویډیو سایز هم کم کړئ، او بیا به راشئ په دا ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ. چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ ملګرو، دلته ګورئ ملګرو اتوماتیک به ستاسو ګالري ته ویډیو روانه شي ملګرو. نو ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې نو زموږ چینل ټیچ عمر سکلز در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي، او همدارنګه ویډیو در سره مخکې شیر کړئ او در سره لایک کړئ. نور په الله سپارم، د خدای په امان.